علما خو ډېر لوی شان دی او داسې شان چې الله رب العزت د هغې خشیت په قرآن مجید کې ذکر کوي او بل ځای کې الله رب العزت فرمایي چې چاله الله رب العزت علم ورکي او هدایت ورته وکړي او د کتاب چې چاله الله رب العزت علم ورکي او هدایت ورته وکړي او د کتاب الله علم ورله ورکي نو دا په دی باندې د الله ډېر لوی فضل دی نبی علیہ السلام تعالی رب العزت فرمایي چې په تا باندې د الله ډېر لوی فضل دا دی چې تا له د قرآن مجید علم درکړی دی وکان فضل الله علیک عظیما په تا باندې د الله لوی فضل دا دی ډېر لوی فضل دی نو علما ډېر لوی خلق دی الله دې د علماو سره زمونږ او ستاسو قوي او کلک محبت نصیب کړي او د علماو په وجه باندې دا هر څه آباد دي مدرسه د عالم په وجه باندې آباده ده خانقاه د عالم په وجه آباده ده او جومات د عالم په وجه باندې آباد ده او ملکم د عالم په وجه باندې آباد ده د ملک د دې حالاتونه د دې سیاسیاتونه او د دې قسمه خبرونه خدا نه خواسته د عالم حیثیت ختم کا بیا هیڅ نه پاتې کېږي بیا څه پاتې کېږي د قادیانیت هغه ډېر لوی نحوست الله جل شانه د ډېرو قربانونو وروسته په سن 1974 کې د یو 50 بوډاګانو عالمانو په برکت باندې د دې ملک نه هغه لوی نحوست الله تعالی ختم کړ چې دنیا هغې ته حیرانه ده پاکستان دا ډېر ښکلی ملک یقین وکړئ که موږ بل چا سره برابر کړو په دنیا کې دا واحد ملک دی چې د نبی علیہ السلام د تاج د ختم نبوت په یو ځل باندې ټول اسمبلی فیصله کړې ده ټول اسمبلی او داسې برپور آواز یې کړی دی چې د هغې ټولو اسمبلی د ارکانو نه قربان شو مونږ که هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي چې د چا سرکردګۍ کې شوې ده کوم علماو خدمت کړی دی هغه خو خود ښکاره دي د نورو اراکینو چې پکې څومره خدمت کړی دی دا یاد ساتئ دا زما عقیده ده د ختم نبوت په پلیټ فارم باندې چې چا قرباني ورکړې ده الله دې هغو له جزای خیر ورکړي زما ستا د دعا ورته ضرورت نشته هغوی له به الله جزای خیر ورکړی بټو صاحب ته چا ووی چې تا ته پته ده هغه خپل سیکرټري ورته ووی چې درنګ د کسات د پانسي کېږي او پته ده راته وی بټو صاحب څه ارمان وی نه ارمان هم نشته اعمال هم نشته خو یو شي باندې مطمئن یم کم دستخط مې چې دغه رذیل ترینې پیرکې د دی په غیر مسلمه جوړېدو باندې او ټاکلو باندې کړی دی انشاءالله د نبی علیه السلام مخې ته به هغه پیش کوم ما د خپل ورور نه واورېدل مفتي صاحب نه څه خبره راله ما هغه یوازې ناست دا خبره ما کتاب کې هم نه وه کتلې زما مطالعه هم دغه کتابونو کې کمه وه خو نه چا راورېدلې مې هم نه ده بټو صاحب ته اخر وخت کې دغې رذیل ترینې پیرکې هغه مشر یا د دی یو مشر و هغه یې ورله راوستو هغه وخت سره یې جنسو او ورته یې مخامخ ودرو او هغې رذیل ورته بټو صاحب ته ووی چې دستخط دې کړی دی همدغه دستخط به دې پانسۍ ته رسوي بټو صاحب تپوس وکړه چې دا څوک دی وایي دا د قادیانانو مشر دی دا سټیټ هغه یې جوړو د دې دپاره چې دې کې به موږ احمدي سټیټ جوړو خو قربان د علماو په برکت باندې الله تعالی دا یو خالص اسلامي سټیټ برابر کړ اسلامي جمهوریه پاکستان په مخ د ځمکه باندې په بهرنو ملکونو کې مسلمانانو ملکونو کې د پاکستان یو ډېر لوی عظمت دی الله دې دا عظمت برقرار ولري سیاست جدا شی دی اختلافات جدا شی دی خو د دغې خبرې دپاره الحمدلله ټول ملک یو آواز دی چې بغیر د اسلام نه مونږ ګورې په دې کې یو قسمه کفري طاقت نه منو نو د عالم یو لوی شان دی الله دې دې ملک د علماو حیثیت برقرار ولري هغوی دې پسې شوي دي دا وفاق تقسیموي یا نور څه کوي په دې طریقه به عالم تقسیموي عالم نه تقسیمیږي الحمدلله پرون ما ته چا وویل ورور سره نه ملاو شوی اسلام آباد کې میټینګ شوی د وفاق 10,000 علماو په کارډ باندې هغوی کې شرکت کړی دی پته نه لګي ما ته نشته پته 10,000 مخکې نه راته چا ویلو چې څومره به خدا په کارډ باندې ځکه د یوې مدرسې به صرف یو نماینده ته
په زرګونو علما هلته جمع شوي، پته نه لګي که چېرې دی ویلي چې ټول دې راشي، اسلام آباد به ورته ټول ډک کړه. د ډوره لوی میټینګ شوی دی، ټول اکابر پکې موجود. دا علما دی الله شاد باد او زنده باد لري، په دی باندې زمونږ شان او شوکت اوچت دی. د دی په وجه باندې الحمدلله معاشره پاکه ده، د دی په وجه باندې معاشره کې پاکیت راغلی دی. که دی نو خلکو به هېڅ نه پېژندل، هېڅ شی به نه پېژندل. نن تاسو وګورئ د جمعې ورځ به په هر منبر به عالم لګیا و، هغه به څومره خبرې کړي، خلکو ته به څومره هدایت والا خبرې کړي، الله به د خلکو څومره اصلاح فرمایلی. الله دې په عالم کې دین عام کې، او الله دې د دین او د اسلام جنډه سربلند او سربالا لري.